هلمند کې 8 ټنه نشي توکي وسوځول سوه. نن د هلمند امنیه قومندانۍ اړوند د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري د دې ولایت مرکز لښکرګاه ښار کې د ټاکل سوي کمیټې په حضور کې شاوخوا 8 ټنه نشي توکي وسوځول سوه. د یاد ولایت امنیه قومندانۍ ویان ملا عزت الله حقانی د سکون راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دغه نشي توکي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو له لوري د 4 میاشتو په لړ کې نیول سوي چې نن وسوځول سوه. د سړې هوا له کبله هلمند کې 15 ناروغان په چورلکه کې روغتون ته وړل سوي دي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې 15 هغه کسان د چورلکې له لارې روغتون ته رسولي چې د یخنۍ له امله ناروغان سوي وه. د سټنډرډ ملي ادارې ویلي چې د نیمروز بندر له لارې 11 ټانکره بې کیفیته تیل چې د دې ادارې له سټنډرونو سره مطابقت نه درلود بیرته ایران هیواد ته ورګرځولي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له شبرغان څخه تر مزار شریف ښار پورې د غازو نلکۍ د جوړېدو چارې 63% بشپړې سوي او پاتې چارې به ډېر ژر بشپړې سي. د مصر یوې دولتي رسنۍ د راپور ورکړی چې په غزه کې د اوربند په اړه د منځګړو او حماس د مرکچیانو ترمنځ د خبرو په 2مه ورځ د پام وړ پرمختګ سوی دی.